الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. دروس اللغة العربية الدرس السابع، وهم نمبر درس دی. مخکنی درس کی هغه تیر شوله، تا اصل کی هذا او هذه، او بیا تا وپېژندل چې ګوره عربي کلماتو کې د اشارات ته کله استعمالیږي نو د مذکر دپاره هذا استعمالیږي او د مؤنث لپاره هذه استعمالیږي، او دا د قریب دپاره اشاره وه. زه وایم چې هذا الکتاب، دا کتاب، یعنې دا کتاب قریب دی. او نن اووم نمبر درس کې تا ته درښیي ذالکه او دا رقم تلکه. ذالکه دا د بعید دپاره استعمالیږي. ویم ذالک الرجل، هغه سړی، یعنې ذالکه د بعید دپاره، او تلکه بیا ذالکه او تلکه دواړه د بعید دپاره استعمالیږي، خو ذالکه دا د مذکر دپاره استعمالیږي، د مفرد مذکر دپاره، او تثنیه دپاره ذالکما، او د جمع دپاره ذالکم. دا د مذکر لپاره، او د مؤنث لپاره تلکه استعمالیږي، تلکه. نو د دې وجې څخه تلکه د مؤنث لپاره استعمالیږي او دا رقم ذالکه د مذکر لپاره. لکه الله رب العالمین فرمایي تلک امة قد خلت لها ما کسبت. ګوره تلک امة، امت مؤنث دی، نو دې وجې تلکه یې ورسره مؤنث راوړی دی، او ذالکه د مذکر لپاره استعمالیږي، او تلکه او ذالکه دواړه د بعید دپاره استعمالیږي، یعنې دا اشاره به ته د بعید لپاره کوې. الدرس السابع، اووهم نمبر درس. اول کې سوالونه دي، یعنې دا تکلم په عربي دی، بیا د هغوی جوابونه. من هذه، دا څوک ده؟ ګوره دی اصل خبره د تلکه او د ذالکه کوي، خو دې کې تا ته دا کوم سوال چې ذکر کوي اشاره کوي چې مخکنی درس دې هم په ذهن کې وساته، ځکه هذا مونږ ویلې وه چې د اسم اشاره د قریب دپاره استعمالیږي، او په دې کې هذا د مذکر لپاره او هذه د مؤنث لپاره. من هذه، دا څوک ده؟ نو دی جواب کې ورته وایي هذه آمنة، دا امینه ده. ومن تلک، هغه بله څوک ده، یعنې دا قریبه خو فاطمه ده، هغه لیرې څوک ده؟ دی ورته وایي تلک فاطمة، هغه فاطمه ده کومه چې لیرې ده. او بل دلته بیا دی وایي هذه طبیبة وتلک ممرضة، دغه ډاکټره ده او هغه بله چې ده هغه ممرضه ده، یعنې نرسه ده. بیا دی وایي هذه من الهند، دا د هند څخه ده، دا کومه نږدې چې ده. وتلک من اليابان، هغه بله د یابان نه ده. او بیا وایي هذه طویلة، دا اوږده ده، وتلک قصیرة، هغه بله لنډه ده. نو دا د مؤنث لپاره استعمال پیش کوي، هذه د مؤنث لپاره استعمال دی قریب لپاره، او تلکه د مؤنث لپاره استعمال دی بعید لپاره. اوس مذکر استعمال دی. من هذا، دا څوک دی؟ دی ورته هذا حامد، دا حمید دی، یعنې مذکر لپاره هذا استعمال شو. داسې نشي کولی چې هغه مذکر ته ورته من هذه. ومن ذلک، هغه بل څوک دی؟ ذالکه بیا د بعید دپاره ده. ومن ذلک، هغه بل نارینه څوک دی؟ دی ورته وایي ذلک علی، هغه علی دی. بیا دلته ګوره دی مؤنث استعمال. اتلک دجاجة، آیا هغه چې ده هغه چرګوړې ده لیرې؟ دی ورته وایي لا تلک بطه، دا یلی ده، هغه ایلی ده، یعنې تلکه د بعید دپاره استعمال شو. څلوېښتمه نمبر صفحه کې ما تلکه، هغه څه ده؟ تلک بیضة، هغه هګۍ ده. بیا دی وایي هذه سیارة المدرس، دا سیاره، دا موټر د مدرس دی. وتلک سیارة المدیر، او هغه بل موټر د مدیر دی. ګوره اشاره یې بعید ته وکړه. بیا وایي الساعة عباس هذه، آیا ساعت د عباس دغه دی؟ یعنې هذه مؤنث، د دې وجې چې ساعت مؤنث دی او هذه به ورته مؤنث راوړي. جواب کې دی ورته وایي لا، نه داسې نه ده.
هذه ساعة حامد، دا ساعت د حامد دی. تلك ساعة عباس، هاغه بل ساعت هغه د عباس دی. ذلك دیکن دا هاغه چرګوړی دی. و تلك دجاجتون، او هاغه بله چرګوړې ده، یعنی هاغه لیرې دجاجه ده. یعنی دجاجتون دا مؤنث دی، دې وجې تلکه د مؤنث لپاره استعمالېدی، نو تلکه یې ورسره ذکر کوي. او دیک دا چرګ نارینه چرګوړی دی، نو ذالکه یې ورسره ذکر کوي. تمارین: اقرأ ولوله واکتب ولیک. اول هذه مدرسة، دغه مدرسه ده. وتلك جامعة، هاغه بله جامعه ده. دویم ذلك حمار، هاغه لیرې چې دی هغه خر دی. وتلك بقرة، او هاغه بله غوا ده. دریم اذلك مسجد، ایا هاغه مسجد دی؟ دی وی لا تلك مدرسة، هاغه مدرسه ده. یعنی مدرسه مؤنث ده، تلک به ورسره مؤنث راوړي. موږ مخکې ویلي ول چې ذالکه د مذکر دپاره استعمالیږي او تلکه د مؤنث لپاره. ذالکه د مذکر بعید دپاره او تلکه د مؤنث بعید. مثلا دی وایي هذا جمل، دا اوښه ده، اوښ دی. وتلک ناقة، هاغه بله ناقه ده، اوښه ده. پنځم نمبر هذه مدرسة، دا مدرسه ده. وتلک طالبة، هاغه بله طالبه ده. او شپږم هذا کلب، دا سپی دی. وذلک قط، هاغه بله پیشو ده. اووهم نمبر هذا بیت المؤذن، دا کور د مؤذن دی. وتلک حدیقة التاجر، هاغه بله بیا حدیقه باغچه د تاجر ده. نو یو څلوېښتمه نمبر صفحه کې بیا وایي اشر الى الکلمات الآتیة، اشاره وکړه روانو کلمو ته. باسم اشارة للبعید، په اسم اشاره چې د بعید دپاره ده. ذالکه تلکه دا د بعید لپاره استعمالیږي، خو بیا وایي ته مناسب وګوره. ذالکه د مذکر لپاره استعمالیږي او تلکه د مؤنث لپاره. اول نو دې دپاره خو مؤنث دی، نو تلک تلک الام، دغه مور، هاغه مور. او ذالک دغه پلار دی، هاغه پلار. قلم مذکر دی، ذالک القلم، دا قلم. یا ذالک قلم، ذالک القلم صحیح دی. او ملعکه مؤنث دی، تلک الملعکة. او عین دا اصل کې مؤنث دی، تلک عین یا تلک العین. او حجر ذالک حجر. او قمیص هذا قمیص یا ذالک قمیص. او قدر دا ټول اصل کې قدر مؤنث دی، یعنی اصل کې دا قدر دا د مؤنث لپاره راځي. تلک قدر. او نهم نمبر نافذه مؤنث دی، نو تلکه ورسره تلک نافذة، هاغه کړکۍ ده. لسم نمبر بقره مؤنث دی، تلک بقرة، هاغه غوا. یولسم مکتب مذکر دی، ذالک مکتب. او دولسم ناقه، تلک ناقة. دیارلسم مهندس انجینر، ذالک مهندس. او څوارلسم مؤذن، ذالک مؤذن. پنځلسم ممرضه، او تلک ممرضه. او شپږلسم سریر، ذالک سریر. اوولسم حدیقه، تلک حدیقة. او اتلسم تلک طالبة. نولسم ذالک جمل. شلم تلک بطة. الكلمات الممرضة معناه نرس، الحديقة باغچه، البطة یلی ته ویل کېږي، المؤذن اذان کوونکی، الناقة اوښه، البيضة هګۍ. اسم الإشارة للقريب هذا محمد، هذه آمنة. يعني إشارة وقريب هذا محمد مذكر لپاره، هذه آمنة، آمنة مؤنث، هذه مؤثر مؤنث. اسم إشارة بعيد لپاره ذلك حامد، ګوره ذلك حامد مذکر، ذلك اسم إشارة وسره. تلك زینب، زینب مؤنث، نو تلک به ورسره مؤنث راوړې. نو دې وجې څخه دا نننی درس و مختصر غوندې. نو انشاء الله العزیز چې په دې باندې به پوه شوي یو. وبالله تعالی التوفیق.